ناوړه دودونه او رواجونه هغه څه وو چې د میدان وردګو ولایت ډیری اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ولس ګڼه فرمان پر راتګ سره یې دا ستونزې پای ته رسېدلې دي. جمعې په مانځه کې او دغسې نورو وعظ او تبلیغ کې موږ همیشه خلکو ته دغه وعظ او نصیحت کوو چې دغه عبث رواجونه عادات او رسومات چې د دې نه د دنیا ګټه سته او نه د آخرت دغه باید د خلکو له مابین لرې سي. نو دغه د ټول انسانیت دپاره او د ټول بشریت دپاره په دې کې ګټه سته. خپل یې زیات حمایت کوم که د وس مې وسي یعنی که د تطبیق کاغه یې ماته وسي شاید په مجاني ډول هم له دوی سره کار وکړم دغه مورد کې چې دغه خلک په دې پوه سي یا اماګاهي په مورد باندې خلک دغه فرمان په محتوا باندې پوه سي په ګټو باندې پوه سي څومره ګټې لري. د یاد ولایت اوسیدونکي د ولس ګڼه فرمان څخه خوښي څرګندوي. دوی زیاتوي یاد فرمان سره یې د اقتصادي مشکلاتو مخنیوی شوی. اقتصادي مشکلاتونه مخنیوی کیږي د منګه او په دغه رواجو باندې او په دغه د خلکو په خبرو باندې یا مثال په دغه بیجای مصارف باندې دا د ټولو بیجای زیات دي بیجای مصارف دي بیجای خبرې دي سیالت منګه د مصارف کوو او وایي چې مثال پلانکای وایي چې پلانکی خو واده وکړي یا مثال وایي چې خیرات پلانکی په کړای و دا اسه بس مصرف د خلک کوي. د ولسمه غړه فرمان پر راته کې موږ ډیر خوشاله یو خیر د ولس په خیر ده بد رواجونه دا خو ډیر ښه فرمان ده ولسمه غړه فرمان ښه فرمان ده جوام ولس په خیر ده. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له ټولو فرمانونو هرکلی کوي او د ټولنې د خیر او ښېګڼې لپاره یې ګټور بولي.